سینمای پامیر دی او دا تذکرې پر راغو او یا هفته مخکې هفتې په ورځ مو خانهپوري کړې وه نن چهارشنبې ورځ تذکرې راکړې نو خوشحال په دې یو چې دا تذکره خو یو خو دا د الکترونیکي شوه او مخکې څه هغه پاڼې غوندې وه وشکېدل به ورکېدل به او دې کې خو به دا یو حال دا دی چې یو کارډ دی منظمه دی بایومټریکه شوی دی او موږ ډېر خوشحال یو خو دا هر چېرته په کارېږي دا مو دې پاره جوړ کړو چې اوس حکومت ته که د کار پېښېږي نو دا ضروري دی چې تذکره وي مو یو وخت د خارجیانو تذکرې لیدل افسوس به مو کوله چې کله مو به خپل وطن ته ځو او موږ ته به دا تذکره میلوي دا الحمدلله موږ ته میلاو شو پیام همدا دی چې دا ورونه خویندې ماشومان دا تذکره واخلي راغلي یاستو سینمای پامیر ته د دې په خاطر باندې چې تذکره واخلو او تذکره الکترونیکي چې دا ډیره مهمه ده او الحمدلله چې دا په دې ملک کې فعلا دپاره یو رواج شو او دا د دولت لخوا نه موږ او تاسې دپاره ډیره مهمه موضوع ده او ډیره ښه تذکره هم ده وطنوالو ته ډیره په ګټه تمامیږي او حالت دا چې اوس موږ په سینمای پامیر زون کې د دې تذکرې د اخیستو دپاره راغلي یاستو دا کارمندان هم الحمدلله ډیر ښه کار کوي او ډیر کوشش روان کړی دی چې د خلکو مشکلات حل کړي تذکرې ښه والی د دې په خاطر دی چې واړه ده د کاغذ د څیرولو نه د شکېدلو نه د خرابېدو نه مستثنا ده د دې په حالات کې چې دا تذکره ډیره مهمه ده او زموږ ستاسې دپاره د هیوادوالو دپاره ډیر ارزښت لري اینجا به خاطر گرفتن تذکره الکترونیکی آمدم به مرکز سینما پامیر مرکز توزیع تذکره الکترونیکی از چندین جهت تذکره الکترونیکی بسیار مزایا و ویژگی‌های برتری داره نسبت به تذکره کاغذی یک در قدم نخستی نسبت به او از لحاظ گنجایش میتونی که اتومات هر جایی را با خودت انتقال بدی نقل بدی و دیگری نسبت به تذکره کاغذی آسیب پذیر نیست میتونی را مدت ها خوبتر و بهتر نگاه کنی دیگری نسبت به او یک کد مشخص داره که تمام ویژگی‌های ما در این درج است و در وقت گرفتن پاسپورت دیگر اسنادی که نیاز است ما به خارج سفر کنیم این تنها با اون رشته با اون کد مشخص که وقتی ما در سیستم درج کنیم همه مشخصات ما را هویدا و اشکار میکنه مرکز سینمای پامیر چون در نقطه اساس شهر موقعیت داره تمام متقاضی‌های تذکره الکترونیکی چی از ناحیه اول است چی از ساحه‌های دیگه است بسیار با علاقمندی خاص به مرکز مراجعه میکنند مرکز توزیع تذکره الکترونیکی سینمای پامیر ظرفیت کاریشان روزانه حدود 1000 نفر الی 1200 نفر ما روزانه میتونیم بایومتریکشان بگیریم اسنادشان طی مراحل شود و بعد به تعداد همین 1000 الی 1200 نفر روزانه ما توزیع نیز می داشته باشیم تمام پروسه درخواست کننده یا متقاضی به شکل آنلاین صورت میگیره مراحلی که برای متقاضی کارایشان طی مراحل میگردد مرحله اولش تثبیت هویت متقاضی است مرحله دومش چک و جمع‌آوری اسناد است مرحله سومش ثبت فرم فامیلی ثبت فرم انفرادی و بایومتریک متقاضی در سیستم می باشد و مرحله آخرش توزیع تذکره الکترونیکی می باشد خیلی چیزهای خود از طریق نظامی سیستم بایومتریکی که تذکره الکترونیکی میشه ما علاوه کنیم مثلا در بخش پروسه انتخابات میشه در بخش لیسانس و جواز سیر عراقجات میشه در بخش ریاست پاسپورت میتونه از این معلومات بایومتریک شریک شه و معلوماتش که مستقیم متقاضی تذکره خود تسلیم بکنه پاسپورت یا لیسانس خود حفظ نماید خود سیستم قرار است مثل مراکز دیگر ما که نو ایجاد شده سیستم خودش نوبت میده به متقاضی روزی که ثبت نام درخواست آنلاین می نماید خود سیستم برای متقاضی نوبت میدهد که به کدام تاریخ به کدام روز به کدام ساعت به مرکز مراجعه کنند پیامی که به همشهریان عزیز و هموطنان عزیز خود دارم کوشش بکنند تذکره الکترونیکی حفظ نمایند